د ایران رضالت هوا حقیقت د یو افغان هغه چیغه چې خلک یې ولړزول. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مشي، هیله لرم چې جوړ روغ به یې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي ایراني چارواکو د ایران یزد ولایت کې یو موټر کې د افغان کډوالو سوځېدنې د پیښ عاملونو سره د قانوني چلنج منع کړې. بل لور ته ایران ویلي هریرود کې د افغان کډوالو ډوبېدو او وژنې پیښه کې د ایران سرحدي ځواکونه ښکېل نه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یزد ولایت کې له ځایي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي او ډاډ ورکړل شوی چې د دې پیښې عاملین به د عدلیې او قضایي ارګانونو لخوا تر تعقیب لاندې ونیول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي لیوال د تیرو 2 ورځو په اوږدو کې له ځایي ایراني چارواکو سره لیدلي او دا پیښه یې څېړلې ده. دا پیښه د تیر چهارشنبې پر سهار د ایران په یزد ولایت کې هغه مهال رامنځته شوه چې ایراني پولیسو د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې او وروسته موټر اور واخیسته. په دې پیښه کې 3 افغان وګړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د سپرلي دې واړه موټر 14 تنه لیږدول چې 14 افغانان او 1 پاکستاني وګړی وو. ایراني چارواکي دا مني چې دا موټر د دوی د سرتیرو لخوا ویشتل شوی، خو وایي ورلګېدنه په مرمۍ د ویشتلو له امله نه ده رامنځته شوې. د ایران یزد ولایت کې د افغان کډوالو موټر سوځېدنې پیښې ویډیو په خواله رسنیو ډېر لاس په لاس شوې ده. د زړه بوژنونکي ویډیو کې ښودل کېږي چې له یو موټر لمبې پورته کېږي. د موټر په وروستۍ برخه کې یو تن د سوځېدو په حال کې دی او تر خوا یې بل تن چې بدن یې سوځېدلی د اوبو غوښتنه کوي. له پیښې یوه ژغورل شوي کس ویلي ایراني پولیسو د دوی موټر ته د درېدلو امر وکړ، خو موټر چلوونکي د پولیسو امر ته پام ونه کړ او ترې روان شو. دغه کس وایي وروسته پولیسو پر موټر ډزې وکړې او له همدې کبله موټر اور واخیست. دې پیښې ته په غبرګون کې پر خواله رسنیو پراخ غبرګونونه ښودل شوي.